ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، نن موږ او تاسو د نکاح او د طلاق اومه برخه وایو. د طلاق په ځکه ورته طلاق او نکاح دواړه ویل کېږي چې نن موږ د مشرکینو او د اهل کتابو په نکاح باندې غږیږو. نو دا دواړه صورتونه دي چې هم طلاق پکې موجود دی او هم نکاح پکې موجوده ده. نو دا د سوره مائده 5 آیات دی او الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د مشرکین او د اهل کتاب ډیر بحثونه کړي دي، خو د نکاح په باره کې همدغه دی. او ان شاء الله په وختونو بیا به یو بل وخت به خیر سره بیا د اهل کتاب د خوراک په باره کې او د ناستې پاستې په باره کې بیا به خبرې پکې وکړو. خو نن دا موضوع چې والمحصنات من المؤمنات او حلال دي تاسو ته لره پاک دامنې ښځې مسلمانانې، والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب او تاسو ته هغه پاک دامنې ښځې د هغه ازار روادي الذين اوتوا الكتاب د هغه قوم یا د هغه امت چې هغې ته ورکړل شوی دی کتاب من قبلکم ستاسو نه پخوا، یعنی د اهل کتاب لکه مثلا تورات یا انجیل د نسواراو او د یهودو. اذا آتیتموهن اجورهن، نو کله چې تاسو دا په نکاح باندې واخلئ نو دوی ته ورکئ خپل مهرونه، هغه مهرونه ورته پوره ورکئ محسنین غیر مسافحین، او په قید راوستلو کې د دوی داسې یو څه وکړئ چې دا د مستۍ دپاره نه وي، د شهوترانۍ دپاره نه وي، د یوې ورځې د غریزې د اشباع دپاره نه وي، موقته نکاح نه وي، بلکې مفصله نکاح وي. ولا متخذي اخدان، او نه ورسره یارانه جوړول وي او نه غلطه استفاده کول وي د دې نه، بلکې تاسو بیا په نکاح باندې اخلئ لکه څنګه چې د ښځې په نکاح باندې اخلئ. او په دین د اسلام کې موقته نکاح نشته دی، شهوتراني نشته دی، یاراني نشته دی، پټ کارونه نشته دی، هغه مقدمات چې د زنا دپاره دي هغه هېڅ نشته دی. که دا اهل کتاب محسنه او پاک دامنه وي او که دا مسلمانه محسنه او پاک دامنه وي، دې دواړو سره به ډېر زیات احتیاط پکار وي او دې قوانینو لاندې به کوي. نو الله جل جلاله فرمایي کله چې تاسو د اهل کتابو یا د مسلمانانو ښځې په نکاح کوئ او هغه پاک دامنې وي. پاک دامنې په دوو قسمتو باندې تقسیم شوي دي. محسنات یا محسنات هغې ته ویل کېږي چې هغې میړه نه وي کړې، یعنې پاکې او صفا وي، پیغلې باکرې په کورونو کې ناستې وي، یو دې ته محسنات ویلی کېږي دې ښځو ته. دویم هغه ښځې دي چې هغو که میړه کړې وي او که نه وي کړې او کار څنګه وي، خو چې هغه پاک لمنې وي. د پاک لمنو ښځو یعنې زنا باندې یا په شهوترانۍ باندې یا په غلطو اخلاقي لارو باندې مشهورې نه وي، بلکې ډېرې پاکې او صفا وي او د اسلام په قوانینو باندې برابرې وي. دې ته هم محسنات ویلی کېږي، پاک دامنې او هغه چې میړه نه لري. دا د ابن عباس صاحب رایه ده په دې تفسیر کې. او بیا فرمایي الله جل جلاله: ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، او څوک چې منکر شو د ایمان نه نو ضایع شو ټول محنت ده. که د اسلام د قوانینو سره مقابل چلیږي خطر او که د شهوتراني وکړه او یا د حرام کار وکړو نو په دې باندې پوه شه چې ټول عملونه به دې حبطه شي. او همداسې دي ځینې وخت خلک نه پوهېږي، داسې یو عمل وکړي چې مخکیني ټول عملونه خپل خراب کړي. دا په اهل کتابو کې دا کارونه ډېر کېدل او په مسلمانانو کې هم بعضې وخت کېږي دا شیونه. هغه نه پوهېږي مګر ټول عملونه یې تللي وي د منځه، خو دې خپل عمل ته نیک عمل وي او بیا پرې ټینګار هم کوي چې دا زما بر او نیکي وه چې ما کوله. وهو فی الآخرة من الخاسرین، او دغه کسان چې خیانت کوي او عملونه یې خرابېږي نو دا به زیړ رنګې وي او تاواني به وي په ورځ د آخرت کې. اوس د دې آیات دپاره راځو چې دا آیاتونه خو ولوستل شو،
موږ ته داسې وویل شو چې تاسو د دې سره نکاح وکړئ. مسلمانانو ښځو سره خو کوم تکلیف او باک نشته دی، ځکه د هغه محسنانې دي، موږ تاسو ورسره همیشه دپاره نکاح کوو. مسلمانانو ښځو سره د هغې حکم خپل قواعد او خپل شته دي. اهل کتاب موږ او تاسو کوم یو چاته چې کتاب ورکول شوی، مثلا آدم علیه الصلاة والسلام ته صحیفې ورکول شوي، ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته صحیفې ورکول شوي، داود علیه السلام ته زبور ورکول شوی، موسی کلیم الله ته انجیل ورکول شوی دی، او عیسی علیه الصلاة والسلام ته انجیل ورکول شوی، او تورات موسی کلیم الله ته ورکول شوی دی. دوی بیا دا په دوه قسمتو باندې ویشلي، یو عقد قدیم او یو عقد جدید دی. عقد قدیم هغه زوړ تورات ته ویلی کېږي چې وروسته د هغې نه ورباندې انجیل راغی، نو تورات عقد قدیم شو. او عقد جدید د اهل کتابو دغه نوی کتاب چې انجیل دی دا شو. بیا انجیل په څو اناجیلو باندې تقسیم شو چې دا نوی راغلی، ځکه چې هر پیغمبر بل نه راشي هغه مخکینی شرع منسوخ کېږي او بل کتاب راځي. اوس موږ ته د آدم علیه السلام، د شیس علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو باندې کوم عمل کول نه دي لازم. هو بعضې شیان شته دی چې په قرآن عظیم الشان کې دي چې باید موږ او تاسو د اهل کتابو خبره ومنو. اهل کتاب یعنی بني اسرائیل، او هغه موږ سره شریک دي، ځکه اوس د رجم آیات یا د سنګسارۍ آیات په تورات کې هم شته دي، او موږ او تاسو هم رجم کوو په دې باندې. بله دا خبره ده چې د مشرکینو سره نکاح یا د اهل کتابو سره نکاح کول، د دې سوال پیدا کېږي چې اهل کتاب ولې ورسره دغه کېږي. اوس خلک ډېر زیات اعتراضونه کوي چې دې سره خو نه کېږي که نه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې برخه کې فرمایلي، او صحابو هم داسې فرمایلي دي چې اهل کتابو موافقت مسلمانانو سره په څو خبرو کې شته دي چې هغه عمده خبرې دي. مثلا د آخرت عقیده هغوی هم لري او موږ او تاسو هم لرو، او دا د ایمان یوه برخه ده. د عقیده دا د یهود او نصارا په دې کې هېڅ اختلاف نه لري. عقیده په آخرت باندې هغوی هم لري او موږ او تاسو هم لرو. او بل د توحید عقیده ده. د توحید عقیده دا مذهب دا کلکه ده، لا اله الا الله دا د ټولو پیغمبرانو شعار دی، یعنی د اهل کتابو شعار دی، نه د هندوانو او د زرتشتانو او نه د ځمکې د دینونو د اټاویزم او د کنفیوشزم دی، بلکې دا صرف د اهل کتابو دا لا اله الا الله دی. ولو چې دوی عیسی علیه السلام په خدایي نیولې، عزیر علیه السلام په خدایي نیولې، مګر الله تعالی ته رجوع کوي او د هغې د ذات نه لرې کېږي. دویمه دا خبره ده. دریم دا خبره ده چې دوی په رسالتونو باندې قانع دي، مثلا پیغمبرانو باندې قانع دي. بني اسرائیلو کې بېشماره نبیان راغلي دي، صرف دوی چې نه کېږي صرف په رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه لري. نو په دې لحاظ باندې دوی سره لږ مخالفت شته دي. نو په دې لحاظ د دوی نکاح موږ سره کېږي، او د هغو خوراکونه هم موږ ته روا دي او زموږ خوراکونه هم هغو ته روا دي. فلهذا دلته دا نکاح کول او صرف دومره ده چې د اهل کتابو سره نکاح کول څه نقص لري که څه دا لري. داسې یاداشتونه او روایتونه داسې موجود دي چې په خپله په مدینه منوره کې قینقاع او بني قریظه او د خیبر یهودو دا ټول یهودي قبیلې وي، او د دوی سره مز شوي او یو ځای شوي ورسره. په دې د یهود ډیرو او په مدرسې هم لرلې، او د مسلمانانو نه اکثریتو په اول سر کې. بیا وروسته چې مسلمانان په قوت کې شو، نو بیا وروسته د خیبر په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل موږ به تاسو د دې خاورې نه جلا کوو، او بیا بالاخره عمر رضی الله عنه دا د دې خاورې نه جلا کړه او ویستل یې. نو په هر صورت باندې د دوی سره نکاح کول باندې صحیح ده، اگر چې بعضې علما داسې وایي، مثلا د دې محسناتو نه شافعي صاحب اخلي چې دا اسرائیلیاتو ته ویلی کېږي، دا د اسرائیلو ښځو ته ویلی کېږي. ځینې علما داسې وایي چې په دو کې تغییر راغلی، دو مشرکان شوي دي او تحریم شوي دي، موږ نشو کولی چې د دوی سره نکاح وکړو. ځینې علما دا وایي چې ورسره پوښتنه دې ترې وشي چې آیا دا د رښتیا یهود او نصوارا دي او که نه، دا د دې لپاره یهود او نصوارا شوي دي چې کله نفوس شماري راشي او یا کله سوال د اکثریت او د اقلیت راشي په منځ کې، نو دوی یا نصوارا شي او چې بیا وروسته د هغې نه اخواته شي بیا تحریم شي، د هېڅ پروا نه کوي. د خنزیر غوښه په ټولو کې روا ده، خو دوی ناروا ده، خو دوی اوس هم خوري. داسې شیونه بیا دوی ځان ته کوي لکه دهریان غوندې شي. داسې خلک ځینې علما داسې وایي، صحابه و کرام هم یو اقلیت دا وایي او د تابعین هم دا وایي او د علماو هم دا وایي چې دې ته نکاح کول ورته روا نه دي، ځکه چې دوی تحریم شوي دي او د نفوس شمارۍ دپاره یې ځانونه نصوارا او یهودان کړي دي. او کلیساګانې هم معلومې دي، اناجیل هم تقسیم کړي دي، یوحنا، لوقا، مرقس او برنباس ته 4 اناجیل دي. انجیل خو یو نازل شوی د اسمان نه، دا 4 د کومه شو. فلهذا متی، یوحنا، لوقا او
دا د کومه شو دا انجیلونه دا دو جوړ کړي دي، څلور اناجیل جوړ کړه او بیا د دې دین نه پکې کار اخلي. دا ښه کار نه کوي چې دا اوس کوم انجیل باندې سړی باید رفتار وکړي او کوم یو باندې عمل وکړي. ځینې علما دا وایي او ځینې علما او د دې لپاره داسې راغلي د دوی فیصله داسې راغلي چې عمر رضی الله عنه چې کله خلیفه و، عمر رضی الله عنه هغه کس دی چې د دې په رایه باندې 20 ځله قرآن راغلی دی او عمر رضی الله عنه اکثرا مشورې داسې دي چې هغه د اسلام د لپاره دې سازنده دي او رسول صلی الله علیه وسلم به ورته هم ډېر ارزښت ورکاو. نو عمر رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، عراق او شام کې دا مسلمانان چې کله لاړو نو هلته به یهود او نصوارا به ډېر زیات خوښول او د دوی سره بې نکاحګانې کولې. لکه اوسني عرب هم تقریبا زما یو مصري استاد و هغې مونږ ته یې وخت ویلی وایي احصایه داسې ده چې دغه اوسني عربان او شهزادګان چې دي دا د کال 2000 یهوداني او یهودي ښځې د ښایست دپاره خپل ځان دپاره راوړي، د عربو شهزادګانې پرې نکاح کوي، یعنې 2000 په هر کال کې دوی راوړي. فلهذا دا وایي دلته که څوک ډېر ښایست دوی خراب کړه یا هر شي خراب کړ، شام او عراق ته لاړه صحابه کرام تابعین، نو دوی به د هغوی سره به یې نکاح کوله او د هغې د نکاح سره بیا عمر رضی الله عنه کله چې عمر رضی الله عنه خبر شو په یو بل سفر کې هم چې طلحه بن عبید الله رضی الله عنه دا یهودنۍ په نکاح کړه، یوه یهودۍ سره نکاح وکړه او حذیفه بن یمان نصرانۍ سره نکاح وکړه. نو عمر رضی الله عنه ډېر سخت په غصه شو د دې لپاره و چې په کوړو په درو به یې وهمه. نو کله چې په غصه شو نو حذیفه ته یې خط ولیکه چې زما د دې خط سره چې ستا په لاس کې کېوځي ته باید دا ښځه رخصت کړې لرې کړې او طلاق یې کړې. یو داسې روایت دی کله چې وایي دا خط ورته ورسېد نو هغې داسې ویل عمر رضی الله عنه ته چې آیا د دې نکاح ناروا ده؟ ویل نه نکاح ناروا نه ده، نکاح روا ده، خو زه دې ته طلاق ورکړه دپاره د دې چې نن مشرکین او هغه ښځې چې لنډغۍ ښځې دي د یهودانو بې ستره ښځې دي د عیش او عشرت دپاره دي او د خپل مسلک او دین دپاره دا استعمالیږي او د خپلې ترقۍ دپاره او د مذهب دپاره کوشش کوي، نو آینده اولاد به هم خراب وي او د مسلمانانو ښځې چې کوم دوی سره نشست و برخاست کوي هغه به هم په یو ډېرې عیاشۍ کې اخته شي. فلهذا د دې لپاره د دې نه لرېتوب وکړه. دوی دواړو صاحبانو ومنله دا چې مونږ به دې ته طلاق ورکړو. نو دلته د دې نه دا معلومیږي چې حلاله وه نکاح یې ځکه یې طلاق ورسره وکړو. نو عمر رضی الله عنه هم ویل چې زه نه حرامومه بلکې دا روا دي، کتاب قرآن عظیم شان وایي چې تاسو دې سره نکاح وکړئ، خو مطلب پکې دغه شی دی چې د نن سبا دغه کار دی. همداسې یو میجر یو جنرال هغه د خپل وخت و زمان سره هغه یو ډېره ښه ښایسته نامه لیکي او د خپل یو احادیثو کتاب لري او دا حدیث وایي تاسو چې کله یهوده یا نصرانۍ ښځه وکړئ دی به 2 تاوانونه تاسو ته رسوي، یو به د مذهب په لحاظ درته تاوان رسوي، یو به د اقتصاد او سیاست درته تاوان رسوي. ځکه دا چې کله راشي ستا کور ته دا هغه یهودان ساده نه دي، دا به خپل سیاسي کارونه کوي، ستا بچي به اغوا کوي، نور مسلمانانو ښځې به خرابوي، عیاشۍ ته به وړاندې کېږي. نو په دې لحاظ باندې د دوی سره نکاح کول ډېره سخته ده او باید د دې نه ځان وساتل شي، ځکه هم اقتصادي تاوان دی پکې او هم سیاسي تاوان دی پکې. او بله دا خبره ده دا میجر جنرال محمد اکبر خان چې په دې خپل کتاب حدیث کې لیکلي دي او دا امام صاحب محمد د دې دغه رانقل کړی دا قول. نو اوس د عمر رضی الله عنه فرمان چې کله صادر کړ چې هیڅ وخت به د دوی خلکو سره نکاح نه کېږي. صرف امام صاحب ابو حنیفه نور علما وایي چې د دې سره نکاح کېږي، صرف امام صاحب ابو حنیفه وایي چې هو نکاح کېږي مګر نکاح مکروه ده. نو د یو مکروه شي دپاره سړی باید لاړ نه شي. او بر علاوه د هغې نه علما اکثره دا وایي چې مصلحتونه باید په نظر کې ونیول شي د اسلام، چې د اسلام د دین نه وتل پکې ونه شي او هغه دومره زیاته بد اخلاقي شروع نه کړي، ستا په کور کې داسې پروګرامونه جوړ نه کړي چې تا نه هم بچي واخلي او هم درنه کور واخلي او تا یوازې پرېږدي او بالاخره د یهودیت او د نصرانیت تبلیغ درته کوي، لکه څنګه چې اوس دا په تجربه باندې ثابته شوې ده. نو فلهذا علما د اوسني عصر علما دا غوره ګڼي چې باید نکاح ورسره ونه شي او بل په دوی کې خپله یهودیت او نصرانیت پاتې هم نه دی. یو دا خبره ده کله چې دوی داسې وکړه چې یهودیت او نصرانیت پکې پاتې نه دی، امام صاحب ابو حنیفه مکروه ګڼي. اما علما داسې دي چې ځینې علما داسې وایي چې موږ دا ثبوت ته رسولی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا شوی او قرآن عظیم شان هم دا وایي. امام جریر رضی الله عنه
د مفسر دی او هغه ډېر غټ عالم دی په دې حق باندې ډېر زیات کوشش کړی چې اجماع د امت را یوځای کړې ده او اجماع د امت دې ته ویل کېږي چې امت په ټول پې یوځای شي او رایه پکې ورکړي اگر چې مخالفان هم لري اگر چې هغه کسان هم لري چې رایه نه ورکوي لکه عینا د شورا غوندې خو اجماع د امت په دې باندې چې اهل کتاب قرآن عظیم شان ویلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي د دې سره نکاح ضرور ده او ودې کړلی شي دا د اهل کتابو سره نکاح وه چې د اهل کتابو سره هماغسې خو دلته په قرآن کې وایي چې تاسو به ورته مهرونه هم ورکوئ مهر د نکاح یو لازم جز دی او باید ورکړل شي ښځې ته نو باید دې ته به خپل مهر هم ورکوئ مثلا که دی ګودانه غواړي او ناراضه وي مهر ورکوئ که دا طلاق کوي تاسو خپل مهر ورته ورکوئ لکه څنګه چې په دستور باندې نورې ښځې رخصتوئ دا هم رخصت کوي همداسې د مشرکینو اوس راځو دې ته چې دا خو د اهل کتابو دپاره و اوس راځو چې د مشرکانو سره نکاح څنګه ده آیا مشرکان شته او که نه مشرک څه شته ویلی کېږي قرآن عظیم الشان د دې ډېره ښه تشریح کړې ده قرآن عظیم الشان فرمایي قال الله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن تر هغې پورې مشرکې ښځې مه په نکاح کوئ یهودو او نصرانو کې ویلو چې محسنې دي په نکاح کوي که محسنې وي او پاک دامنې وي په نکاح کوي او په دې کې مشرکاتو کې ویلي لا یؤمن چې تر څو پورې حتی یؤمن چې ایمان یې نه وي راوړی هېڅ وخت یې په نکاح نه کوي یعنې مشرک چې ده د کافر ته هم مشرک او مشرک ته هم مشرک ویلي هغه خلک چې آسماني ادیان نه پرستش کوي صرف بتان اور ماران ستوري سپوږمۍ لمر نور شیان پرستش کوي بتان پرستش کوي دې ته مشرک ویلی کېږي د الله سره شریک راولي نو فلهذا دا به نه باوجود د دې نه چې یهود او نصارا هم همدغسې بت پرسته شوي دي خو هغوی د بیخ نه دومره نه دي خراب لکه څومره چې دوی خراب دي ځکه دوی آسماني کتاب بیخي ورباندې راغلی نه دی د خپل ځان نه هندوانو اوس خپل ځان نه ویدکونه جوړ کړي 4 ویدکونه دي هر یو ویده کې 10 منتره دی یو 8 منتره دی یو 4 منتره دی لکه ګرنګ د ګوري بابا نانک ګرنګ دی هغه په خپل اصول لري او خپل دغه لري دا آسماني کتابونه دي دې ته مشرک ویلی کېږي ولهذا سکان هندوان هم مشرک دي او لکه جاپان او چین دا هم مشرک دي او یو هغه کسان دي چې هغه بیخي دین نه مني لکه سوسیالیستي لکه ماویزم او انګلز او یا لکه لیننزم هغه هېڅ نه مني دا ټول هغه مشرک خلک دي دهریان خلک دي چې دوی سره بالکل نکاح نه کېږي الله جل جلاله دوی سره نکاح کله مه کوئ ولآمة مؤمنة خیر من مشرکة وایي تاسو ته قرآن عظیم شان هدایت کوي چې هغه کنیزه او وینځه بهتره ده د هغې مشرکې ښځې نه ولو که هغه ډېره غټه او ښایسته هم وي ولو اعجبتکم اگر چې تاسو هغې دپاره یو حیرانتیا وي ځکه چې هغه ډېره زیاته قشنګه وي ښایسته وي جمیله وي د هغې هر څه کړه وړه تعلیم یې هر څه یو بل رقم وي خو تاسو دې وایي هغه په تعجب کې وانه چي بلکې د دې نه دا بهتره ده چې یو کنیزې سره نکاح وکړئ ولا تنکحوا المشرکین او ښځو ته وایي د مسلمانانو چې مشرکان به نه په نکاح باندې نه اخلئ حتی یؤمنو تر څو چې ایمان رانه وړي او مسلمانان نشي بر ورسره پام کوئ چې نکاح ورسره ونه کوي ولعبد مؤمن خیر من مشرک یو غلام تور غلام دا بهتر دی په نکاح اخیستلو د یو مؤمنې مسلمانې ښځې دپاره د هغه چا نه چې هغه مشرک وي او کتاب نه مني او هېڅ شی نه مني فلهذا دا بهتر دی دا وکړي ولو اعجبکم ولو چې تاسو د هغې ښایست د دې سړي د دې علم د دې هر څه کیفیات احوالات د دې تاسو عجب په یو حیرانتیا کې واچوي یا ښایست دی یا دا شی دی وایي سره به یې نه په نکاح کوئ بلکې د دې نه یو غلام ډېر بهتر دی چې تاسو د یو مشرک نه دا بهتر دی ځکه چې تا تر څو پورې چې ایمان رانه وړي او ایمان یې راوړ بیا ورسره وکړئ اولئک یدعو الی النار ځکه چې دغه مشرکان تاسو همیش دپاره دعوت کوي اور ته تاسو ته داسې شی نه ښایي چې بت پرست شئ تاسو ته داسې شی نه ښایي ستاره پرست شئ یا د الله سره شرک وکئ یا داسې شی نه وکړئ چې د اسلام دین مه منئ رسالتونه مه منئ پیغمبران مه منئ فلهذا آخرت مه منئ د هغې سره ضد وکئ دا شیونه ټول د ایمانیاتو مخالفت کول دلته دې ته مشرک ویلی کېږي نو دا چې کله چې د دې مخالف شو د دې سره دا تاسو اور ته دعوت کوي والله یدعو الی الجنة والمغفرة او الله تاسو هغه ځای ته دعوت کوي چې هغه جنت دی او مغفرت دی ستاسو راحت دی پکې ستاسو ښایسته استوګنه ده پکې تاسو د یو قوانینو لاندې راوړي تاسو د یو حقوقو او آدابو لاندې راوړي فلهذا کله هم د هغې سره داسې ونه کوئ چې نکاح ورسره وکړئ
بلې د الله په لاره باندې د مؤمنانو سره او د مؤمن غلام سره او د مؤمن او امتي او کنیز سره او د وینځ سره د هغې سره نکاح وکړئ. آیاته للناس دا الله جل جلاله هغه نشانې دي لعلهم یتذکرون تاسو ته یادونه کوي. ای خلکو په دې باندې پوه شئ چې مشرک اوس هغه څوک چې هغه ګډ وډ دی او د الله تعالی کتاب نه پیژني، د الله تعالی رسولان نه پیژني، د الله تعالی لارې نه پیژني، هغې سره څنګه نکاح کوئ؟ د یو انسان وجدان ایمان دا نه مني چې خپله دیني فلسفه، خپله دیني ایډیا، خپله دیني پنجبنا، خپل دیني ایمانیات، خپل اسلامیات هغه خرڅ کړي او د یو مشرک سره یې وکړي. ځکه چې او حتی د مشرک سره نږدې کېده هم دومره اندازې پورې نه چې ته ورسره بیخي خلط شي. د اهل کتابو سره قرآن عظیم الشان یغون اولیاء مه نیسئ، هغو داسې ځان باندې مه باداران کوئ. و یو غلام بهتر دی ولو که هر څومره تور وي که خراب وي د هغه چا نه چې هغه مشرک وي او یهودي وي او رئیس وي یا وزیر وي او یا د هغې نه اوچته درجه کې وي. فلهذا د هغې نه یو مسلمان چې هغه غلام وي او هغه مسلمان وي هغه بهتر دی د دې نه چې هغې سره تاسو نکاح وکړئ، نه هغې سره چې دا د نکاح دا و. اوس حذیفه رضی الله عنه هغوی دواړو داسې ویل چې مونږ به دا حلاله ده خو دا به مونږ په نکاح کړو. علت پکې د اسلام دپاره څه و؟ اوس مسلمانان توصیه د دین غواړي او یهود او نصوارا عین شکل باندې توصیه د دین غواړي. څومره مصرفونه چې هغوی کوي د هغو اقتصادونه قوي دي، په کلیساګانو کې، په نورو اخبارونو کې، په مجلو کې په میلیاردونو ډالر مصرفوي د دې لپاره چې مسلمانان اغوا کړي یا د مسلمانانو شی نه پکې راوباسي یا مسلمانانو کې تفریقه واچوي یا په مسلمانانو کې جنګونه واچوي او بیا د ښځو ذریعه د دې نه اوچت ذریعه بله نشته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من سلوا کله بني اسرائیلو ته نازل شوه نو هغو به من سلوا خوړله، هغوی بیا داسې کول چې رسول الله جل جلاله ورته لا تدخرو د دې نه ذخیره مه جوړوئ، بل وخت یې بیا زه درته د اسمان نه رالیږم، تاسو د من سلوا مه خورئ، مه یې ذخیره کوئ، ځان سره یې مه ساتئ. نو الله جل جلاله حکم یې ونه منو، الله د دوی دا غوښې ورستې کړې. نو پیغمبر صاحب وایي که چېرته بني اسرائیلو دا کار نه وی کړی، غوښې نه وی ورستې شوې، غوښه به هېڅ وخت نه وی ورسته شوې. یو دا. دویمه دا چې آدم علیه السلام کله په جنت کې و نو هغه وایي چې د هغې نهاد داسې شو چې هغه دې ته احساس کو چې باید هغه غنم دانه ور باندې اخوري. نو اولین نهاد د ښځې په دې باندې ایښود شوی دی چې هغه به همیش لپاره تکلیف او زحمت راولي. او شیطان هم دغسې دی چې کله شیطانان راشي او ورته راپورونه راوړي، ټولو شیطانانو ته چې ورته هر راپور راوړي وایي ما صنعت شیطان هېڅ شی نه جوړ کړی. اما یو بل شیطان چې راشي چې ما د ښځې او د خاوند ترمنځ نفاق اچولی او تکلیف مې اچولی دی نو هغه وایي غږ پورې نیسي او زور ورته ورکوي چې آفرین تا هر څه کړي دي. ځکه د ښځې نه ټول فساد جوړېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بني اسرائیلو کې ټول فساد د ښځو نه جوړ شوی. صحابه و کرام هم همداسې وایي د ښځې نه ټول فساد جوړېږي. ښځه که کله سمه نه وي نو بیا دغسې ښځه چې خپله قوم بني اسرائیل په غم ککړ کړي دي او هغوی سره کمه سبا و بېګا د بني اسرائیلو وزیر خارجه وایي چې ما سره څومره عربانو مجامعت کړی دی. نو د دې لپاره چې خلک نه اغوا کوي، هغو په خپل حیثیت او عزت او دین باندې کله نه دي اړ شوي او د مسلمانانو فکرونه خرابوي، هیڅ وخت مسلمان ته نه دي لازم حتی د یوې لحظې لپاره محبت ورسره حرام دی ولو که هغه درته ډېره ښایسته ښکاره شي. تا باندې باید دین دومره کنټرول ولري چې تا ته په دې دنیا باندې د دنیا ټول نعمتونه ملاویږي، مګر کله چې ته د یهود او د نصواراو سره او د مشرکینو سره مخامخ کېږي باید الله تعالی په زړه کې ونیسي. ځکه دا به یو وخت تېرېږي به خو ته به فساد ټولو مسلمانانو ته راوړي. په یو کلي کور کې به یو یهود او یو نصرانی ټول کلی یې درنه خراب کړي او ټول عزیزان به دې خراب کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې شیانو کې هدایت وکړي او خدای دې د قرآن په لارښوونو باندې برابر کړي چې د یهودو او نصاراو نه ځان وساتو، د مشرکینو نه ځان وساتو. ځکه د هغوی دومره مخکې شوي دي چې موږ تاسو په ډېر اسانۍ باندې فلاکت کې اچي او موږ تاسو خو یې غواړو د څو روپو دپاره د یو څه شي دپاره. ځکه زموږ او ستاسو مغزونه نارمل نه دي، یو اضطراري مغزم دی. همیشه دپاره په جنګونو کې یو، په تکلیفونو کې یو، اختلافونو کې یو، حتی مذهبي اختلافونو کې یو. چا د مذهب نه پارټي جوړه کړې، چا ته یې جشن جوړ کړی، چا ته یې توره جوړه کړې، چا ته یې چاقو جوړ کړی. نو مسلمانان په خپلو کې اخته دي
په کلي صورت باندې نه، په فروعي صورت باندې مسلمانان خپل منځونو کې اختلافونه لري. نو دغه اختلافونه هغوی فایده اخلي او هغوی د دې لپاره متوجه دي چې مسلمانان څنګه د دې میدان او د دې صحنې نه وباسي او یې ذلیل کړي په هر صورت، که د ښځې په صورت باندې وي، که د دولت په صورت باندې وي، که د زور او د ټوپک په صورت باندې وي. ولهذا مسلمان ته خیر ته اتقوا فرأسة المؤمن انه ينظر بنور الله. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي تاسو اورېږئ د فراست د مؤمن نه، د عقل د مؤمن نه، د درک د مؤمن نه، هغه ټول شیان په نور د الله سره ګوري. ای مسلمانه تا سره نور د الله ولې نشته؟ ځکه چې زما عمل خراب دی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.